سلامونه بیا هم په خیر راغلی. افغان جرمن انفو ته د فروشنډ لوستونه دي جرمني په پښتو باندې. شپږ اتیایمه پوښتنه د ویډیويي پوښتنو برخه ده. 4 نمرې پوښتنه ده. راځو پوښتنې ته. په ویډیو کې مونږ ته ښایي چې مونږ په داسې یو سړک باندې یاستو چې د ښار نه بیرون ده. د یوې خواته 2 ځغاستلیکې دي او د بلې خوا نه یوه. کومهلته چې 2 دي یوه دانه ځغاستلیکه په خلاصېدو باندې ده. پوښتنې ته راځو. Weshalb müssen Sie jetzt auf den rechten Fahrstreifen wechseln؟ د څه لپاره اوس تاسو باید خپله ځغاستلیکه راسته ځغاستلیکې ته تبدیله کړئ او واوړئ. Wegen des Rechtsfahrgebot، د دې له وجې نه چې نور دلته اجازه نشته د تاسو مخکې لاړ شئ په دې سړک باندې او دا سړک را وړوکی کیدونکی ده. هو wegen der roten PKW، د دغه سور موټر له امله هم. هو wegen des Traktors، د تراکتور له امله نه، د دغه دواړو له امله نه، هم د دې سړک د وړک کیدو له امله نه او هم د دغه سر موټر له امله. 8مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. لومړی راځو ویډیو ته. ویډیو کې ګورو زه په اوټوبان باندې یم. 130 کیلومتره په ساعت کې ماته اجازه شته ده. ما نه شاته بل موټر را روان ده. سور موټر ډیر په سرعت باندې، زما سرعت هم 130 ده او دا آسماني رنګ موټر هم ډیر تیز ده. پوښتنه ته راځو. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig؟ مونږ ویلي وو چې کله تاسو د یو موټر نه مخکې کیږي او هغه موټر هم سرعت ورکوي، خپل موټروان سرعت ورکوي هغه موټر ته او هغه موټر تیزیږي، نو په دې حالت کې د مخکې کیدلو سرعت یا مخکې کیدلو پروسه خطرناکه تمامیدای شي. نو Ich breche den Überholvorgang ab und ordne mich rechts ein. زه د مخکې کېدلو د پروسې نه تیریږم یا نه غواړم نور مخکې شم د دې موټر نه او د دغه موټر شاته دلته راننوځم. هو ich beschleunige und setze den Überholvorgang fort. زه نور هم سرعت ورکوم. نور به څومره موټر تیز کړي ځکه 130 ته دا خو 140 کې اوس روان ده یا دې نه به هم جګ وي. نو د دې له امله ته باید سرعت نور ورنه کړې راواوړې دلته. Ich setze den Überholgang mit gleich bleibender Geschwindigkeit fort. کوم سرعت چې زه لرم په همدغه سرعت باندې نور هم مخکې ځم. څومره چې مخکې لاړ شې ځکه دا تا نه اوس تیز ده، ته نشې کولی څومره به ته تیز یې چې دا پروسه طی کړې او بالاخره دې نه مخکې شې. ښه خبره دا ده چې تیر شې. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 88مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه د ویډیو ته راځو. په ویډیو کې موږ ګورو چې په اوټوبان باندې یو مانه مخکې آسماني موټر ده. دلته دا خطرناکه کیدای شي ځکه دواړه الکوې دا الکوې راوختی ده د سپین الکوې نه مخکې کیږي، نو څومره به دوام کوي. پوښتنې ته راځو. Worauf müssen Sie sich jetzt einstellen؟ څنګه مو ځان دلته یعنې فکر مو آماده کړی اوسي چې پیښیدونکی ده. Dass der weiße LKW beschleunigt، دغه سپین موټر نور هم سرعت ورکوي. نه. Dass der blaue PKW zum Überholen ansetzt، دغه آسماني رنګ موټر هم غواړي چې د دې سپین موټر نه مخکې سي او دې خواته راوړي. دا هم کیدای شي. هو Dass der Überholvorgang des grünen LKWs länger dauert، دغه مخکې کېدل ډیر اوږد وخت نیولی شي. هو د دغه شین موټر مخکې کېدل کېدای شي ډیر وخت ونیسي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 9مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. پوښتنې ته راځو. پوښتنه کې زه په لندشتراسه کې یا د ښار نه بیرون په سړک باندې یم. ماته دلته د خطر نښه ده چې بایسکل چلوونکي هم کیدای چې په دې سړک باندې واوسي. دلته موږ یو بایسکل چلوونکي ګورو چې را روان ده او زما د مخې سړک هم بند ده او موټر ولاړ ده. پوښتنې ته راځو. Auf wen müssen Sie in dieser Situation besonders achten؟ موږ ته هلته ترافیکي لوحې وویلې چې ندایه علامه و دی لپاره چې فکر دی وي بایسکل چلوونکي هم په دې سړک باندې ځي. Auf den Radfahrer، خاصه ځانګړې توجه مو پاملرنه مو د بایسکل چلوونکي لپاره باید وي دلته. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 9مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. راځو ویډیو ته. په ویډیو کې ګورو چې زه د ښار نه بیرون یم. 70 کیلومتره په ساعت کې مې مزل ده.
دې ځای نه اخوا ته ماته سړک سم نه ښکاري. په یوه کلي باندې برابرېږو چې چېرته چې کاروانده دي. دا موټرسایکل چلوونکی زما لاس ته راوغوښتی. Påstående also, warum müssen Sie jetzt verzögern? Weil باید تاسو اوس خپل سرعت راټیټ کړئ wegen des Geländewagens دلته Geländewagens ته د موټرو ته یا د تراکتورو دې شیانو ته د دې له امله نه wegen des Motorrads دغه موټرسایکل چلوونکي له امله تراکتور له امله نه Geländewagens دغه موټرونه چې دلته دي یوازې د موټرسایکل چلوونکي له امله نه باید زه خپل سرعت راټیټ کړم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. یو نویمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه د ویډیو ته راځم. په ویډیو کې زه بیا هم د ښار نه بیرون د Landstraße کې یم چې شاوخوا کروندې دي. مانه مخکې آبي موټر دی، آسماني موټر ده، 80 کیلومتره په ساعت کې مزل ده. پوښتنې ته راځو. Sie möchten überholen. تاسو غواړئ چې مخکې سئ. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten? څنګه باید څنګه کړنه کوئ، څه چلند کوئ؟ Ich überhole noch nicht, da der blaue PKW überholen könnte. دا مخکینی هر شی ده، یا LKW ده یا تراکتور ده، هر شی ده. خو دغه آسماني موټر هم کېدای سي له دې موټر نه مخکې وغواړي مخکې سي. زه نه غواړم مخکې سم، ځکه دغه موټر هم کېدای سي چې مخکې کېدو لپاره د سړک ته راواوړي. Ich folge dem blauen PKW unmittelbar falls dieser überholt. زه دغه موټر نیغ په نیغه تعقیبوم، کله چې دا مخکې کېږي زه هم ورپسې راوړم. نه، دا کار به نه کوئ، ځکه یوازې دی کوئ چې هغه وضعیت وګوري چې کوم مخکې دته راپېښېدونکی ده. ته خو یې نه وینې بیا، نو کوم خطر چې راپېښېدونکی ده هغه ته نسي لیدلی. د دې له وجې نه ته باید دا تعقیب نه کړې، ته باید خپله بیا په خپل وخت کې مخکې سې. Ich überhole alle Fahrzeuge in einem Überholvorgang. د ټولو موټرونو نه چې کوم مانه مخکې دي یو ورځ ترې نه مخکې کېږم، راوځم او سرعت ورکوم، مخکې کېږم. نه، دغه لومړی جواب سم ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 92مه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. راځم پوښتنې ته. په دننه په ښار کې 50 کیلومتره په ساعت کې ماته اجازه ده. Vorfahrtsstraße غواړم مخکې لاړ شم. د ټرام سړک یا ریل پټلۍ او موږ ټول په یو سړک باندې یاستو. پوښتنې ته راځو. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? تاسو څنګه دلته سمه کړنه کوئ؟ Ich überhole die Straßenbahn links. زه د دې Straßenbahn نه په راسته خواته دلته راځم، تېرېږم، مخکې کېږم ترېنه. نه، Ich überhole die Straßenbahn nicht. زه د Straßenbahn نه مخکې کېږم. بلکل زه Straßenbahn نه مخکې کېږم، recht خو زه لاره نه لرم، دلته خو سړک راته. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 93مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځم، ویډیو به پلی کړم. په اوټوبان باندې مې 110 کیلومتره یا 115 کیلومتره په ساعت کې مې سرعت ده. موټرسایکل چلوونکی مانه مخکې سو، مانه مخکې آسماني موټر ده او زه غواړم له دې نه مخکې سم. پوښتنې ته راځو. Sie möchten den blauen PKW überholen. تاسو غواړئ دغه آبي موټر نه مخکې سئ. Wie verhalten Sie sich richtig? څنګه سم چلند کوئ؟ Ich überhole mit dem wesentlichen hohe Geschwindigkeit. زه په داسې یو سرعت باندې د نه مخکې کېږم چې کوم ماته ضرورت ده، د اړتیا سرعت باندې زه مخکې کېږم. داسې نه چې سرعت مې ډېر ټیټ وي او راواوړم دې خواته. Ich überhole unter Beibehaltung der gefahrenen Geschwindigkeit. په کوم سرعت باندې چې زه روان یم، په همدې سرعت باندې زه د آسماني موټر نه مخکې کېږم. په دې باندې خو نشم مخکې کېدلی. Ich überhole nicht, da ein Motorrad in toter Winkel fährt. زه مخکې کېږم نه د دې لپاره چې دا موټرسایکل چلوونکی ما دلته پټ شوی ده، زه یې اوس نشم لیدلی. نه، دغه سم ځواب ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 94مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځم، ویډیو به ګورم. په اوټوبان باندې یم، زه غواړم خپله لیکه بدله کړم، راوړم منځنۍ لیکې ته.
پوښتنې ته راځو. Wodurch könnte eine gefährliche Situation entstehen? څنګه کېدای شي دلته یو خطرناکه وضعیت رامنځته شي؟ Durch einen Fahrstreifenwechsel des gelben LKW. د دغه LKW له امله کېدای شي خطر پېښ شي، ځکه دا اوس خو راواوښته دې خواته، لنډ په لنډو دلته مخکې بله LKW یا لاری ده، دا کېدای شي اوس وغواړي د فتن دې سرک ته راواوړي. Vorausfahrenden PKWs د دغه مخکینی PKW له امله یا د دغه LKW له امله یا د دغه نه د دغه زیړ موټر له امله کېدای شي خطر پېښېدونکی واوسي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 95مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. راځو پوښتنې ویډیو ته. ویډیو کې زه په اوټوبان باندې یم، 140 کیلومتره په ساعت کې مزل ده. مانه مخکې آسماني موټر ده. د اوټوبان راننوتلو ته دغه آسماني موټر راننوته او غواړي چې اوټوبان ته راننوځي. پوښتنې ته ځو. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten? اوس به څه رقم یا څه چلند به کوئ؟ Ich beschleunige. زه سرعت ورکوم موټر ته مې. Na. Ich wechsle sofort den Fahrstreifen nach links auf den Mittelfahrstreifen. زه دفتن دغه سرک ته راوړم یا دې ځغاسلیکې ته راوړم. Na. Ich lasse den blauen PKW vor mir einfädeln. زه دغه آسماني رنګه موټر ته اجازه ورکوم چې مانه مخکې راننوځي اوټوبان ته. هو. سرعت تا نه تیز ده، ته فقط کولی شې په یو انده کې بریک باندې د ته لاره ورکړې دی راننوځي. beschleunigung به نه کوي ځکه دلته د سرک په ختمېدو باندې ده. چپ لاس ته اوښتی نه شي چې چپ لاس دې بند ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 96مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. راځو ویډیو ته. ویډیو به ګورو. په لندشتراسه کې یم، د ښار نه بیرون 80 کیلومتره په ساعت کې مې مزل ده. فورفاشتراسه لرم. دلته دا بایسکل چلوونکی هم را روان دی راننوځي. دې موټر سایکل چلوونکي ته هم پام وي چې د دې موټر شاته پټېدونکی ده. زه غواړم چپ لاس ته واوړم. پوښتنې ته راځم. Warum müssen Sie vor dem Linksabbiegen warten? ولې باید تاسې مخکې له دې نه چې چپ لاس ته تاویږئ ودرېږئ د دغې موټر سایکل چلوونکي له امله چې د دې موټر شاته پټ شو. زه کېدای شي یا هغه مخامخ راسي او یا هم دلته تاو سي. که مخامخ راتلونکی وي هم په ما باندې لومړیتوب لري، او که دلته تاویدونکی وي هم په ما باندې لومړیتوب لري. که دا وړکی موټر یا دغه موټر هم په ما باندې لومړیتوب لري. Wegen des Motorrads, wegen des PKWs. د دغه دواړو له امله نه زه باید دلته ودرېږم. شپږنوېمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. راځم ویډیو ته. ویډیو کې زه په لندشتراسه د ښار نه بیرون یم، 80 کیلومتره په ساعت کې ماته اجازه شته ده. دې خوا نه بایسکل را روان ده او دلته هم زه په فورفاشتراسه کې یم او غواړم چپ لاس ته واوړم. دې موټر خپله اشاره ووهله، دی راځي راسته خواته اوړي. زه چپ خواته اوړم، دا راځي راسته خواته اوړي. Warum müssen Sie vor dem Linksabbiegen warten? ولې دلته باید تاسو مخکې له دې نه چې چپ واوړئ ودرېږئ. Wegen des Motorrads. د دغه موټر سایکل له وجې نه چې د دې موټر شاته پټ شو. کېدای شي هغه مخامخ راسي، که مخامخ راسي هم په ما لومړیتوب لري، او که چیرې وغواړي دلته راسته لاسته خپل راسته لاسته واوړي هم په ما باندې لومړیتوب لري. خو که چیرې هغه چپ لاسته راوړي نو بیا زه پې باندې لومړیتوب لرم. دواړه هغه هم کوی شي واوړي، زه هم کوی شم واوړم. جواب ته راځو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 90مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځم. ویډیو کې زه په یو کلي یا د ښار نه بیرون روان یم. ما نه شاته موټر سایکل را روان ده. 80 کیلومتره په ساعت کې زما مزل ده او دا موټر سایکل چې کوم ده دا د چپ لاس خوا نه راواوښتی، ما نه مخکې کېږي. پوښتنې ته راځو. په پوښتنه کې Sie möchten nach links abbiegen. تاسو غواړئ چپ لاس ته تاو شئ. Wie verhalten Sie sich richtig? څنګه سم چلند کوئ؟ Ich beschleunige und biege zügig ab. زه سرعت نور هم زیاتوم او ډېر تیز راننوځم دغه سرک ته. Na, ich fahre weiter, da ich hier nicht abbiegen darf. زه مخکې ځمه ځکه ماته اجازه نشته ده، زه اوس دلته راننوځم. Na, ماته اجازه شته. Ich halte auf Höhe des
Fällt wächst und weiter. زه راځم دغلته مخامخ د دغه سړک چې کوم ده دلته راځم بیا ودرېږم کله چې د موټرسایکل لاړه زمینه برابره شوه زه به راتاویږم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اته نویمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه د ویډیو ته راځم. په ویډیو کې زه په اوټوبان باندې یم. په اوټوبان کې ترافیکي ګڼه ګوڼه ده، ټولو خپل خبرتیايي څراغونه وهلي دي، خو امبولانس یا هم د ژوند ژغورنې موټر روان ده. په دې حالت کې مونږ ویلي کله چې ګڼه ګوڼه وه تاسو په منځني خط کې وایي کوشش وکوئ راسته لاسته زیات یا راسته خواته موټر ونیسئ چې د امبولانس لاره کومه ده د اخرني یا د چپ ځغاستلیکې او د منځنۍ ځغاستلیکې په منځ کې دلته د امبولانس یا د ژوند ژغورنې موټرونو لاره ده. Wie müssen Sie jetzt hier verhalten? دلته باید اوس تاسو څه وکوئ یا څنګه چلند کوئ. Ich fahre auf meine Fahrstreifen möglichst weit nach rechts. زه نور هم دغلته راسته خواته فشار راولم او راسته خواته مخکې ځم. نویمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. راځم ویډیو ته. زه په اوټوبان کې یم 30 کیلومتره په ساعت کې مزل مانه مخکې آسماني موټر ده غواړم د اوټوبان نه ووځم خو موټروی نه د وتلو لاره کومه چې ده مکمله بنده ده. Wie sollten Sie sich verhalten? دلته به څه کوئ. Ich halte auf meine Fahrstreifen und warte auf die Lücke. زه په خپل سړک باندې ځم او دلته د یو خالیګاه یا کومه تشه چې دلته پیدا کېږي هغې ته به ننوځم. نه ich fahre weiter. زه مخکې ځم. Ich ordne mich auf der Standspüre Seitenstreifen ein. دغلته زه راځم او ودرېږم. نه ته باید مخکې لاړ سې. Diese Frage wurde richtig beantwortet. سلامه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. راځو ویډیو ته. په ویډیو کې ګورو چې زه په اوټوبان یم 120 کیلومتره په ساعت کې مې مزل ده باران هم وریږي تونل ته را په نږدې کېدو باندې یم دلته ترافیکي پیښه سوې ده. پوښتنې ته راځم. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? څنګه سم چلند کوئ دلته. Ich fahre so weit wie möglich nach links. څومره چې امکان لري زه چپ لاس ته ځم. هو په چپ لاس باندې حرکت کوم. Ich fahre unverändert weiter. زه بغیر پرته له دې نه چې کوم تغییرات خپل موټر چلونې کې راولم ځم. Ich verringere meine Geschwindigkeit weiter. زه خپل سرعت راټیټوم مخکې ځم. نه unverändert نه په هېڅ وجه نه. کیدای شي یو کس دلته د سړک ته راواوړي یا هم کومه ټوټه د موټر یا پرزه د موټر راالوتې وي ټکر د وجې نه. کیدای شي کوم بل څه وي. نو زه به مې سرعت راټیټوم او څومره چې امکان لري چپ لاس ته نیسم او مخکې ځم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د ویډیویي پوښتنو اخرنۍ برخه. سل پوښتنې وې. دې کې 5 نمرې پوښتنې وې 4 نمرې او 3 نمرې پوښتنې وې. 5 نمرې پوښتنې ډېرې مهمه دي. نو که چیرې تاسو خدای مکړه 2 دانې 5 نمرې پوښتنې غلطې کوئ نو ناکامېدل حتمي دي. کوشش وکوئ چې ټولې پوښتنې مخکې له دې نه چې ویډیویي پوښتنو ته لاړ شئ لومړی ویډیو په 5 وارې 4 وارې 3 وارې وګورئ ښه مو څه علم راغی پې باندې بیا پس د هغې نه د پوښتنو برخې ته لاړ شئ. تر بیا ښې چارې الله مو مل.